إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ډیرو قدرمنو محترمو مسلمانانو ورونو او خویندو، نن موږ او تاسو د اسلامي تقویم د 1445 هجری کال په 3 تاریخ کې قرار لرو. 3 ورځې مخکې زموږ او تاسو اسلامي کال الحمدلله نوی شو، د محرم مبارکه میاشت نوی شوی او نن یې 3 تاریخ دی. په همدغه اساس آینده پنجشنبه او جمعه ان شاء الله د محرم 9 او 10 تاسوعه او عاشورا ورځ ده چې دغه ورځې روژه نیول موږ او تاسو ته سنت دي چې دغه د فضایلو په اړه به ان شاء الله آینده کې خبرې وکړو. زموږ او تاسو دغه کال هر کال نوی کېږي او بدلیږي. دا د کالونو نوی کېدل هم موږ او تاسو ته یو پیغام او درس لري چې د انسان ژوند هم همیشه بدلون سره دی. انسان هم باید په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي، خپل ژوند کې تحولات ولري. د انسان صفت دا نه دی چې په یو حالت باندې باقی پاتې شي. انسان باید خپل هڅه او کوشش وکړي. ځکه دغه کال چې بدلیږي 1445 کال اوس تبدیل شو. مونږ او تاسو ته د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم هجرت را یادوي، ځکه دغه کال اساس او تهداب د هجرت څخه ایښودل شوی او د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم هجرت دا هم یو غټ تحول و په اسلامي تاریخ کې، یو غټ پرمختګ و چې پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم د مکې څخه د خلکو د ظلم څخه دغه د آزار او اذیت څخه مدینه منوره ته هجرت وکړ، یو اسلامي دولت قائم کړ. نو ځکه هم کله چې دغه اسلامي تاریخ تعینېده او ایښودل کېده، علماو یا د هغه وخت صحابه چې په دې اړه باندې فکر کوي چې د اسلامي تاریخ یا هجری قمری تاریخ د کوم ورځ څخه حساب کو. یو نظر دا هم و چې د پیغمبر صلی الله علیه و سلم د زیږیدنې څخه د میلاد څخه وټاکو، مګر دغه تاریخ چې د پیغمبر صلی الله علیه و سلم د زیږیدنې څخه شروع شي دغه د منلو وړ نه نور صحابه ته، ځکه په زیږیدنه کې کوم تحول نه راغلی. پیغمبر دنیا ته راغی، وزیږید، تولد شو، مګر داسې کوم یو کارنامه ترسره شوې نه وه. هجرت وټاکل شو چې د پیغمبر صلی الله علیه و سلم د هجرت څخه باید اسلامي تاریخ شروع شي، ځکه اسلامي تاریخ کې هجرت یو غټ تحول و په ژوند کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اسلامي تاریخ کې مسلمانانو دپاره. نو په همدغه اساس موږ او تاسو ته دا هم یو درس راکوي او دغه موضوع هم زه بار بار تکراروم چې زمونږ او تاسو اسلامي تاریخ قمري چې زمونږ او تاسو ټول عبادات ورپورې تړلي دي. کاغه د زکات مسله د اسلامي کال پورې تړلې ده، کاغه حج مسائل د اسلامي قمري کال پورې هجري پورې تړلې ده، کاغه زمونږ او تاسو رمضان او روزه د اسلامي قمري پورې تړلې، زمونږ او تاسو عاشورا، محرم او تاسوعا، عرفه او رزلوی اختر، کوشنی اختر، دا ټول زمونږ او تاسو اسلامي میاشتو پورې تړلې دي. حتی د زنانه او عدت که یو زنانه خاوند وفات کیږي یا طلاق کیږي، عدت تیروي اسلامي میاشتو باندې تیروي. ډیر زمونږ او تاسو مسائل اسلامي میاشتو پورې تړلې دي، مګر مسلمان د اسلامي میاشتو څخه غافل دی. میلادي کالونه خو موږ او تاسو د ژوند سیستم ورسره روان دی، جنوري او فبروري او مارچ اپریل ماشوم ته یاد او مشر ته یاد دی. مګر اسلامي هجري کالونه که اوس هم دغه موجوده مجلس کې هم موږ او تاسو یو احصایه او اکثریت ته بیان نه وي،
یا به 2 میاشتو نمونه ورته یاد یا به 3 میاشتو یاد یا به 5 میاشتو چې منظم چې محرم نه تر ذوالقعده پورې ذوالحجې پورې درته ولولي د ډیرو به یاد نه وي ځکه توجه ورته نشته. حال دا چې زمونږ او تاسو عقیدتي مسله ده. کله چې هجري شمسي کال نوی کېږي هلته ورپسې نوروز راځي فیسبوکونه د نوي کال څخه ډک دي. سال نو را پیشاپیش به شما تبریک میگم، نوروز را پیشاپیش تبریک میگم، فلان را پیشا بیا به هر ورځ دغه د جشنونو مسیجونه دي، شاندار مجلس دی، شاندار محفل دی، شاندار نوروز دی، شاندار فلان دی. مګر اسلامي کال نوی کېږي، اسلامي کال خلاصېږي، محرم میاشت راځي، د چا چورت هم خراب نه دی چې څه وشو څه ونه شو. په دغه اساس باندې هغه څه چې زمونږ عبادت دی مونږ تاسو ورته توجه نه لرو، هغه چې بیا شیطاني اعمال دي ټول ورته متوجه وي. ټول دنیا فکر ورته ورځ شمیرو، کله به نوروز راځي، کله به کرسمس راځي، کله به فلان راځي، کله به فلان راځي، مګر اسلامي میاشتو ته زمونږ توجه نشته. په هر صورت دغه میاشتو ته توجه پکار ده. خپل ځان هم باید په دغه میاشتو باندې پوه کړو، خپل مولادونو ته هم دغه میاشتې وښایو تر څو دغه د میاشتو سلسله زمونږ نه خطا نشي، ځکه زمونږ عبادات هم دې پورې تړلي دي. پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم چې کله هجرت کو، هجرت نه مخکې پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم تدابیر ځان سره نیولي وو، ځکه هغه په دې باندې پوهېده چې زه به یو ورځ هجرت کوم خامخا. وضعیت او احوال ورته معلوم وو. د هجرت څخه مخکې د انصار د مدینه منورې خلک مکې مکرمې ته راغلل. 2 وارې پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم دوی سره ملاقات کړی. په آخري ځل دوی اویا یا 2 نفر وو. دوی پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم سره څه تعهدات امضا کړه چې ته به مدینه منورې ته راځې، موږ به ستا امنیت نیسو، موږ به تا سره مرسته کوو، موږ به ستا د دین ساتنه کوو، دا به کوو. دا به ډېر تعهدات ورسره ورکړه. یو تعهد پکې دا هم و چې ته مدینه منورې ته راشې، ته به موږ ته دا تعهد راکوي چې بیرته به مکې ته نه راځې، موږ سره به پاتې کېږي. نو پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ورو ورو دغه ترتیبات او پلانګذاري ځان سره کوله. صحابه مخکې حبشې ته ولېږل، د حبشې نه وروسته بیا هغوی مدینې منورې ته لاړل. نور صحابه کرام هم د دغه تعهد څخه وروسته مدینې منورې ته د هجرت امر وکړ. خپله پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم هم منتظر و د یو مناسب فرصت دپاره. ابو بکر رضی الله عنه هم په دې مسله پوهېده چې ورځ به پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم هجرت کوي. ځکه قریبا د مفسرینو یا د سیرت نګارانو د اقوالو د مخکې 4 میاشتې د مخکې ابو بکر صدیق رضی الله عنه 2 سپرلی ځان سره اخیستلی و، ساتلی و، منتظر د همدې چې کله به پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم هجرت کوي. پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم یو ورځ د ابوبکر صدیق کور ته ورځي په داسې وخت کې چې غرمه د ټول خلک استراحت کې دی، ویده دي، داسې ناڅاپي حالت کې ورځي. ابوبکر صدیق هم پوهیږي چې پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم چې داسې ناڅاپي بې وخته راغی، خامخا د هجرت موضوع ده. نو فقط خلاصه ورته وایي چې الرحیل یا رسول الله، سفر دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې هو. بالاخره پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مخکې نه ځان ته یو لارښود هم نیولی، عبدالله ابن اریقط، چې دی مسلمان نه و مګر د لارو معلومات ورته و، د نننی جی پی ایس غوندې ټولې لارې کوڅې ورته معلوم وي چې قافلې په کومه لارې ځي او خلک په کومه لارې ځي، کومه لاره چېرته ځي. دلیل ورته په عربي کې وایي، دی ګایډ و، دلیل. د سره هم د پخوانه خبره کړې وه. دې نه علاوه پیغمبر صلی الله علیه و وسلم کله چې د ابوبکر صدیق د کور څخه وځي، خپل هغه لاره تغیروي، مسیر تغیروي چې کفار فکر وکړي چې دی خو نریوارن طرف ته لاړ. حال دا چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسیر مثلا نوبل پارک طرف ته دی، اپوزیټ ځي، عکس اتجاه باندې ځي، ډېر لرې منطقې باندې بیرته راتاویږي. دې سره پیغمبر صلی الله علیه وسلم نور تدابیر او فکر هم کړی دی. دا مونږ تاسو ته دا درس راکوي چې انسان باید غافل نه وي په خپل ژوند کې. مسلمان باید هر شي ته متوجه وي، خپل هر کار دپاره باید مکمل پلان سنجي او مکمل تدابیر ولري. د ابوبکر صدیق رضی الله عنها لور اسماء رضی الله عنها ته وظیفه ورکوي چې مونږ غار کې پټهیږو، هلته پناه اخلو، ته به مونږ ته د ډوډۍ بندوبست کوي، مونږ ته به خوراک راوړي. د ابوبکر صدیق رضی الله عنه زوی ته وظیفه ورکوي چې ته به مونږ ته د مکې احوال راوړي، د ورځې به مکه کې خلکو سره اختلاط کوي، د ټول احوالو نه به ځان خبروي، ماښام به بیرته راځي مونږ ته به احوال راکوي چې خلک څه پلانونه لري، زمونږ په اړه باندې څه ویل کېږي، څه تصمیمونه نیول کېږي. عامر ابن فهیره رضی الله عنه یو بل شپون دی، هغه ته وظیفه ورکوي چې ته به زمونږ د قدمونو شاته خپل د ګډان سره وي تر څو زمونږ د پښو آثار د منځه لاړ شي. یعنی دغه تخنیکونه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغه وخت ورته فکر کړو، انسان ورته حیرانېږي چې دغه تدابیر څرنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم نیولي.
کله چې دوی د مکې څخه د خپل کور څخه هجرت کوي، حرکت کوي، جبل ثور ته ورځي او هلته پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم او ابوبکر صدیق په یو غار کې ورننوځي، پناه اخلي. ابوبکر صدیق د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم څخه مخکې غار ته ورننوځي، دم دې ویر نه چې په دې غار کې داسې یو حشره نه وي، اذیت رسونکی شی نه وي، مار نه وي، لړم نه وي، پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ته اذیت ونه کړي. د زی د غار هغه احوال اخلي، بررسي کوي، هغې نه وروسته پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغواړي. هماغه توقع چې ابوبکر صدیق درلودله هماغه څه وشو. هلته یو سړی و، ابوبکر صدیق د هغې څخه ویره درلودله، خپله پښه مبارکه هلته کېښودله، ځینې وایي چې لاس یې کېښوده، تر څو چې یو لړم راغی هغې وچیچه. ابوبکر صدیق ډېر تحمل کوه، خو نور د تحمل نه وروسته اوښکې بهېدلې، د اوښکو سره پیغمبر صلی الله علیه وسلم راویښ شو، بالاخره چې هغه باندې خپل لاس مبارک کش هغه روغ شو. مشرکان چې د دوی په لټون کې دي، لټون کې دومره مرحلې پورې راځي چې همدغه غار په سر باندې ودرېږي، مګر د الله سبحانه و تعالی قدرت چې همدغه غار په خوله کې یو جوله جال جوړوي، یو کوتر راځي هلته هغې اچوي. بیا مشرکان یو بل ته وایي چې دلته خو امکان نشته چې دوی نه نوتلی وي، ځکه دلته د جوله جال دی، دلته د کوترې هګۍ ده، که دوی دلته وایي خامخا دا حشرات دلته حیوانات نشو جمع کېدلی. ابوبکر صدیق رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وایي چې یا رسول الله، که چیرې دغه مشرکان چې د غار په سر ولاړ دي یو داسې لاندې وګوري موږ ویني، مګر په همدغه لحظه کې الله عز وجل د دوی هغه ذهن بل اتجاه ته به غافل کوي، هیڅوک لاندې نه ګوري. ابوبکر صدیق ته پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم تسلیت ورکوي چې ابوبکر ما ظنک باثنین ثالثهم الله، ته څه ګمان کوي د هغه دوه کسانو په اړه چې درېیم الله دی؟ ان الله معنا، الله موږ سره دی، ته تشویش مه کوه، الله زموږ ساتنه کوي. هماغه چې دی درې شپې هلته تېروي، درې شپې وروسته دوی بیا بېرته حرکت کوي. په لاره کې چې دوی ځي څه معجزات ګوري، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ابوبکر صدیق شاته خلک د دوی تعقیبوي، ځکه هلته ابو جهل او مشرکانو د 100 اوښانو انعام اعلان کړی، که هر چا محمد صلی الله علیه وسلم ژوندی موږ ته راونیوی وسپاره یا یې مړی موږ ته راوړه، 100 اوښان ورته ورکوو. 100 اوښان په هغه وخت کې کم اوښان نه و، کم شی نه و، ځکه یو اوښ به چا ډېر په مشکل پیدا کولی شي، چې یو 100 اوښان یو سړی یو دم لاسته راوړي، نو دا دومره غټ انعام و، لکه اوس وخت چې موږ تاسو کله کله د بعضې هیوادونو نه د ځینو اشخاصو په اړه باندې اوري 25 میلیونه ډالر او 50 میلیونه ډالر او داسې، نو دا اعلان هم په هغه وخت کې دې ته ورته اعلان و. هر سړی دپاره دا یو خوب و، یو رویا وه چې که چیرې زه دغه انعام لاسته راوړم. ډېرو خلکو به دا لټنه کړې وي، خو بېرته لاره کې راوګرځېدل. خو یو نفر چې هغه سراقه ابن مالک نومیږي، د ده اس ډېر تیز و، د خپله هم قوي انسان و، دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د لرې څخه ولیده، هغه ته ورنږدې شو، مګر کله چې ورنږدې کېده د الله سبحانه و تعالی قدرت دا و چې د ده د اس لاسونه به په ځمکه کې ننوتل، نور به اس حرکت نشو کولی. بیا به چې کاږو چې زه بېرته ګرځم هغه به جوړ شو، بیا به حرکت وکړو، خو 3 وارې چې ده به پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته نږدې شو، د ده د اس لاسونه به په ځمکه ننوتل. بالاخره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو بله معجزه دلته ښکاره کېږي، ده ته فرمایي چې ارجع یا سراقه ولک سواری کسرا، سراقه بېرته خپل قوم ته وګرځه، زموږ په اړه چاته غږ مه کوه، زه د کسرا بادشاه د لاسونو هغه بنګړي تاته درکوم. د پخواني بادشاهان ډېر قیمتي بنګړي حلقې به په لاس کې اچولې چې د بادشاهانو نښه به وه، تا ته د کسرا د بادشاه د فارس د بادشاه هغه د لاس بنګړي یا حلقې درکوم درته. یعنی یو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې د یو دشت څخه د صحرا څخه هجرت کوي چې هغه د یو میاشت د ده په کور کې اور نه لګي، یو د کسرا بادشاه د لاسونو د بنګړي وعدې ورکوي، دا چې معجزه نه وي بل شی نشي کېدلی. نو سراقه ته هم دا معلومات و چې واقعا د پیغمبر دی او څه چې دی وایي هغه کېدونکی دی. دا یو غیبي معلومات چې الله عز وجل د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ژبه باندې دا کوي، په دې معنی چې مسلمانان به کسرا او فارس فتح کوي، د هغه قصر او د زیورات او مال او دولت او خزانه به د مسلمانانو په لاس پرېوځي، هغه وخت کې به دا تاته درکول کېږي. مګر سراقه هم ډېر هوښیار انسان و، هغه فوراً پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وایي چې یا رسول الله یا محمد صلی الله علیه وسلم ما ته دا ولیکه، کتبي نوشته سند راته راکه، یعنی سبا کې دې چې زه نه یم یا ته نه یې بیا به یو بل نه منکرېږو، ما ته دا نوشته که. نو پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم هم ابوبکر صدیق ته امر کوي چې دا ورته ولیکه، هغه ورته هم دا نوشته ورکوي چې د سراقه ته به د کسرا د بادشاه د لاسونو حلقې ورکول کېږي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېرو مواردو کې خپلې کړنې ثبت کړي دي، ډاکومنټیشن چې ورته وایو تاسو وایو، خپل ډاکومنټیشن یې ساتلي دي، اسناد موجود دي د ډېرو مسایلو، کوم تعهدات چې نوشته شوي دي یا کوم اسناد نوشته شوي دي، نو یو د هغې نه دغه سند هم دی چې دا ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم نوشته کړي.
سراقه ابن مالک د دوی شاه پرې دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې موافق کیږي چې مدینه ته ورسیږي. مګر سراقه هم دغه کاغذ یا د سند ځان سره ساتلی. فارس د عمر رضی الله عنه په خلافت کې فتح کیږي، ابو بکر خلیفہ کیږي، هغه وفات کیږي، بیا عمر خلیفہ کیږي او مدت تیریږي، بیا فارس فتح کیږي. د فارس د فتح نه وروسته کله چې د بادشاه خزانه او دغه دولت او تاج او بنگړي او دارش مسلمانانو لاس کې پریوزي، بیا سراقه راځي وای دغه شی زما دی، ما ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا راکړی. هغه چې تر سند غواړم دغه کاغذ ورته ورکوي چې دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سند دی. په لار کې پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم نور معجزې هم دغه څخه ښکاره کیږي. معبد یو زړه ښځه ده، یو بدوی د کوچۍ ده، یو اطرافو کې یو خیمه کې اوسېږي. پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم او ابوبکر صدیق رضی الله عنه دواړه چې وږي کېږي د هغې خیمې ته ورځي، وایي که څه شی لري د خوراک دپاره موږ ته راکړه. هغه وایي زه هېڅ شی نه لرم. وایي که لږ شیدې لرې؟ وایي دغه یوه سیرلۍ لرم اوزه، دا هم وچه ده، شیدې نه کوي. پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم په خپل لاس مبارک د هغې ملا باندې لاس کش کوي، هغه د هغې غولانځه د شیدو څخه ډکېږي. بیا هغه لشي جام ډکېږي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسکي، ابوبکر صدیق هم په موړ نس باندې سکي، اضافهګي بېرته همغه کونډې ته یا هغه زنانه ته ورکوي، هغه سپین سرې ته. دوی دواړه ځي. کله چې د هغې خاوند راځي دغه معبد د پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې صفات هغه ته بیانوي چې نن وخت د ادب کتابونو کې دغه صفات د عربي ادب ژبې شاګردان او محسنین لولي چې د په کوم بلیغ الفاظ باندې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وصف بیان کړی خپل خاوند ته. ځکه ښځه ډېر دقیق وصف کولی شي د یو نارینه که نارینه وصف نشي کولی. که زه ستاسو هر ته وګورم ډېر ښکلی سړی یم، که زما مخکې ته وي زه صفت نشم کولی چې سترګې دا رقم وي، مخکې دا رقم و، ګیره دا و، برتانې دا و. خو چې یو ښځه وصف کوي د خاوند د سړي، نو هغه بیا ډېر ښکلی صفت کولی شي. نو په همدغه اساس دوی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ښایست، د هغه د اخلاقو، د هغه نیک سلوک، د هغه د رویې، د معجزې، دا ټولو شیانو چې ورته وویلې، خاوند ورته وایي دا خو هماغه محمد رسول الله دی چې د قریشو خلک مکې مکرمې خلک تعقیبوي، دی خو په همدغه لاره تېر شو. خلاصه دا چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم مدینه منورې ته رسیږي، د قبا منطقې ته رسیږي، بالاخره مسجد قبا تاسیسیږي. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم بنو نجار قبیله کې د جمعې لمونځ ورکوي. اوس هم حاجي صاحبانو به لیدلی وي د قبا او د مسجد نبوي منځ کې یو ځای دی، هلته مسجد جمعه ورته وایي، یو جومات دی. دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم لومړنۍ جمعې لمونځ ورکړی. بیا مدینې منورې ته راځي، مسجد نبوي تاسیسیږي، د مهاجرینو او انصارو ترمنځ هغه مؤاخات او ورورولي ترسره کیږي، نور اسلامي دستورات او عهدنامه انصار د مدینې خلکو سره نوشته کیږي. نو دا د هجرت هغه خلاصه وقایع و چې تیر شو. 380 کیلومتره تقریبا پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیاده منزل کړی او دای په آتش په ورځو کې منزل کړی. تقریبا د ورځې 30 کیلومتره یا 30 کیلومتره فاصله پیغمبر صلی الله علیه وسلم طی کړې ده. خو مجموع کې هجرت د کور څخه وتل او مدینه منورې ته رسیدل 22 ورځې نه ولیدي. د قبا ورځې او شپې ورسره شامل او بنو نجار ورسره شامل، تر څو چې مدینه ته رسیدل 22 ورځې نه ولیدي تقریبا. نو دغه د هجرت خلاصه وقایع و چې هر کال مونږ او تاسو اسلامي هجری کال نوی کېږي، مونږ او تاسو ته دغه د هجرت وقایع یعنی مخې ته راځي. باید انسان یو ځل بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سیرت ولولي، د هجرت وقایع ولولو. دغه د هجرت وقایع چې ما ډېر خلاصه ذکر کړه، هر یو مونږ او تاسو ته یو درس لري، یو پند لري، خصوصا دغه تدابیر چې پیغمبر صلی الله علیه و وسلم په هجرت کې ترسره کړي دي. کله چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم حیات په هغه وخت کې هم دغه اسلامي میاشتې وجود درلودل. دغه میاشتې چې موږ تاسو نمونه اخلو، محرم دی او سفر دی او ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادى الاولى، جمادى الثانیه، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعده او ذوالحجه. دغه 12 میاشتې هم دغه میاشتې هغه وخت کې هم وجود درلوده. مګر مشرکانو دغه یو بد عادت درلوده چې قرآن کې هم الله ذکر کړی دی چې دوی به میاشتې تبدیلولې. کله چې الله اسمان او ځمکه خلقت کړه، زمانه په 12 میاشتو تقسیم کړه. 14 میاشتې د حرام میاشتې دي چې محرم دی، رجب دی، بیا ذوالقعده، ذوالحجه، محرم، 4 میاشتې. نور 8 میاشتې نورمال میاشتې دي. خلکو به دغه 4 میاشتو عظمت ساته، په دغه 4 میاشتو کې به جنگ نه کوو، جنگونه به نه کول، جدال به نه کوو، د کعبې حرمت به نه پامالو، په یو بل به ظلم نه کوو. مګر په مرور د وخت سره خلکو په دې کې تغییرات راوستل. یوې قبیلې به چې بلې سره جنگ کولو اراده درلودله، بیا به د محرم میاشتو مثلا اتفاق به وکړو چې څه کال د محرم اخلو 3 میاشتې وروسته کوو، هغه فلان میاشت را مخکې کوو، دې دپاره چې جنګ وکړي. بیا بله قبیلې به چې یو کار کوو، هغه به د حرام میاشتو رجب به مثلا ویل دا رجب څه کال د 9 میاشتې نه وړو، دا 9مې ته وړو، 9مه میاشت راولو. دلته میاشتو کې به تغییر او تبدیل راوسته.
حجۃ الوداع کې هم پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې ته اشاره وکړه چې ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض منها 4 حرم. حجۃ الوداع کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خلکو ته فرمایل چې زمانه بیرته خپل هغه طبيعي حالت ته راغله. هغه میاشتو کې چې د خلکو تغیر او تبديل راوستلو هغه میاشت بیرته خپل هغه ترتیب ته راغله. نور په دې کې څوک ګوت نشي وهلی، میاشت باندې ورسته مخکې کیږي. خو په دې باندې پیغمبر صلی الله علیه و سلم وفات شو. ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغی، بیا هم دغه میاشت وی، خو یو تاریخ مشخص نو مسلمانانو لپاره. خلکو په هغه وخت کې د خپل معلومات داسې ساتل، مثلا د فلانی حادثه څخه دومره کال مخکې، د فلانی حادثه څخه دومره کال وروسته. لکه زمونږ تاسو اطرافو کې موس د ځینې خلک چې لږ سواد نه لري دي، هغه هم داسې تاریخونه ځان سره وایي. مثلا زنانو نه خصوصا چې پوښتنه کوي، وایي د مشر د زوی د واده څخه 15 کال مخکې مې داسې یو کار کړی و، د مشر د زوی د واده څخه 2 کال وروسته داسې وشو. ځان دپاره یو حالت نښه کوي، بیا د هغې سره خپل تاریخونه تړي. نو عربانو هم داسې حالات ځان ته ټاکل چې هغې سره بیا خپل تاریخ پېژنده. مثلا د عام الفیل څخه دومره کال مخکې، د عام الفیل څخه دومره کال وروسته، د فلاني د زیږېدنې څخه دومره مخکې دومره وروسته. ابو بکر په وخت کې هم داسې یو خاص کال نو. عمر رضی الله عنه چې کله خلیفه شو، اسلامي دولت ډیر وسیع شو. فارس په اسلام مشرف شو، په افریقا په اسلام مشرف شو، روم فتح شو، مسلمانان شول، آسیا فتح شو، مسلمانان شو، اسلامي جغرافیه ډیره لویه شوله. دلته اوس د مسلمانانو ترمنځ ډیر وقایع، ډیر قوي حادثات پیښیږي چې هغه باید ثبت شي، هغه باید ولیکل شي او باید تاریخ معلوم وي. نو په دغه اساس د څه مشکلات پیښیدل. ابو موسی اشعری رضی الله عنه د عمر رضی الله عنه والدی په یو منطقه کې د خطر علیږي عمر رضی الله عنه ته چې امیر المؤمنین ستاسو فرمانونه او خطونه مونږ ته راځي، تاریخ پکې نوشته نه وي. کله مونږ ته درې خطونه په یو ور راورسېږي، اوس نه پوهېږو چې کوم یو اول دی، کوم دوهم دی، کوم دریم دی. مونږ یو خلط کې واقع کېږو، اختلاط کېږو، مکس اپ کېږي مونږ نه. یا بعضې خطونه راځي مثلا میاشت پکې نوشته د شعبان، کال نه دی نوشته چې دا د تیر کال شعبان دی، که اوسنی شعبان دی، که مثلا 15 کاله پخوانی شعبان دی. حتی یو وخت کې دغه سکې چې جوړې شولې د پیسې په دې باندې به چې دوی دا مهر کوو، هلته به د میاشت نوم نوشته شو، کال به ورسره نه و. عمر رضی الله عنه ته هم چا یو سکه راوړله چې میاشت پکې نوشته ده، کال پکې نوشته نه ده. اوس دی نه پوهېږي چې آیا دا د تیر کال سکه ده، که موجوده کال سکه ده، که دا به د ډېر پخواني سکه وي. نو په دغه اساس باندې عمر رضی الله عنه په فکر شو چې مونږ او تاسو باید ځان دپاره یو اسلامي تاریخ ولرو. اسلامي تاریخ صحابه کرام راټول کړل چې اسلامي تاریخ ټاکو، چې مسلمانان باید یو مشخص تاریخ ولري، څه باید وکړو. خو بالاخره دوی ویل چې مونږ او تاسو به د قمر په اساس باندې ځان دپاره کلونه وټاکو. د کله نه شروع کړو، چا ولې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د زیږېدنې څخه، چا ولې د وفات څخه. خو بالاخره د ابوبکر او د عمر او د عثمان رضی الله عنه، د عمر او د عثمان او د علي رضی الله عنه د درې واړو نظر په همدې و چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هجرت څخه یې ټاکو. دغه ځای نه به مونږ تاسو اسلامي کال شروع کو. اوس چې کله دغه اتفاق تر سره کیږي، دا 18 کال دی، یعنی 18 کال وروسته د هجرت نه دا اتفاق تر سره کیږي. خو تاریخ شروع کیږي د 18 کال وړاندې څخه، ځکه هجرت په هغه وخت تر سره شوی. نو بالاخره په دې باندې هم اتفاق وشو چې اسلامي کال به د هجرت څخه شروع کړو. لومړنۍ میاشت به د محرم میاشت وي، ځکه چې ذوالحجه کې حاجیان حج کوي، د حج څخه وروسته ټول بیرته خپلو کورو ته ګرځي، نوي ژوند سره، نوي افکارو سره، او هر یو داسې پاک ګرځي لکه د مور څخه چې زیږېدلی وي. نو په دغه اساس هر سړی پوهېږي چې دا د حج تر سره شو، کال خلاص شو، نوی کال پیل شو. نو دا به خلک هر چا دپاره یو معلومات وي، چا نه به نه غلطېږي چې هر څوک کله فکر کوي چې نوی کال څه وخت شروع کېږي، ورته وایي د حج نه وروسته. نو په محرم باندې چې اوس د محرم 3 تاریخ دی، نن په دې باندې اتفاق وشو. نو د دغه ځای څخه اسلامي هجرت، اسلامي کال هجري قمري پیل شو، چې نن 1445 کال دی او د محرم د میاشتې 3 تاریخ دی. د محرم میاشت مسلمانانو په دې اړه باندې احادیثو کې ډیر زیات فضایل راغلي دي. په یو حدیث کې رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي چې ان الله اصطفى صفايا من خلقه. الله عز وجل په خپل مخلوقاتو کې ځینې شیان غوره کړي دي، ځینې شیانو ته په نور باندې فضیلت او برتریت ورکړي. بیا فرمایي چې په ملائکه کې ځینې ملائکه غوره کړي دي، هغه خپل رسولان ګرځولي، لکه جبرئیل او میکائیل او اسرافیل او ملک الموت، او ځینې ملائکې دي چې هغه غټ ملائکې دي، مشران دي، فضیلت لري په نورو ملائکو باندې، عامو ملائکو باندې. بیا فرمایي چې ومن الناس رسلا، او په انسانانو کې هم ځینې انسانانو ته غوروالی او فضیلت ورکړي چې هغه پیغمبران دي، رسولان دي. په رسولانو کې بیا غوروالی دی د اولو العزم پیغمبرانو ته، په اولو العزم کې بیا غوروالی دی محمد صلی الله علیه و وسلم ته. نو یو په بل باندې فضیلت ورکړل شوی دی.
بیا فرمایي چې په خبرو کې هم الله عزوجل بعض خبرو ته غوړواله ورکړي چې هغه د الله ذکر دی، د الله عبادت دی، طاعت دی. بیا فرمایي چې په ځمکو کې هم بعض ځمکو ته غوړواله ورکړي چې هغه مساجد دي. د مسجد ځمکه په نور ځمکو باندې فضیلت لري یا مسجد په حیثیت لري. په میاشتو کې رمضان ته او د حرام میاشتې چې رجب دی، ذوالقعده، ذوالحجه او محرم، دغه څلور میاشتو ته فضیلت ورکړي. په ورځو کې چې فضیلت ورکړي د جمعې ورځ ته فضیلت ورکړي، په شپو کې چې فضیلت ورکړي ليله القدر دی. بیا اخره کې فرمایي فعظموا ما عظم الله، هغه ته چې الله عظمت ورکړي تاسو هم عظمت وساتئ. الله دغه ورځ ته درنښت ورکړي، تاسو هم په درنښت ورته وګورئ، د دې حرمت وساتئ، په دې کې عبادت وکړئ، نافرمانی مه کوئ. د محرم میاشت مسلمانانو د خیر میاشت ده، د برکت میاشت ده، د عظمت میاشت ده، د ثوابونو میاشت ده، د روژې نیولو میاشت ده. او په حدیثو کې راغلي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمای افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وافضل الصلاه بعد المكتوبه صلاه الليل. په ټولو میاشتو کې بهترین نفلی روزه د رمضان څخه ورسته، رمضان خو فرضي روزه ده، یعنی د رمضان څخه غیر که بهترین روزه نفلی انسان نسی هغه د محرم په میاشت کې ده. د محرم د میاشت روزه نیول دا په ټولو کې بهترین روزه ده. محرم میاشت کې غیر د تاسوعا او عاشورا چې نهم ورځ او لسم ورځ مونږ ته امر شوی، د نور ورځو مشخص ورځو امر نه دی شوی، ازادي ده. یو سړی ټوله میاشت روزه نیولی شي، یو سړی شل ورځې نیسي، یو سړی دوشنبه او پنجشنبه نیسي، یو سړی هر سړی خپل استطاعت ته وګوري، مګر څومره چې کولی شي په دې میاشت کې روزه نیول ډېر فضیلت لري، خو مشخصې ورځې نه دي معلومې، هر څومره چې سړی نیولی شي بهترین روزې دي. بیا فرمایي چې د فرضي لمونځونو څخه وروسته بهترین لمونځ چې نفلي انسان کوي هغه د شپې لمونځ دی، یعنی تهجد لمونځ انسان باید وکړي. او همدارنګه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه کله چې د روزې په اړه پوښتنه وشوه، د نفلي روزو په اړه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل که د رمضان نه وروسته نور ورځې روزه نیول غواړې نو د محرم په میاشت کې روزه ونیسه، ځکه محرم د الله میاشت ده، ټول د الله میاشت دي. مګر دلته د الله میاشت په دې معنی چې دې کې الله انسان ته ډیر اجر ورکوي، انسان اعمالو ته ډیر ګوري، ثوابونه عوض کیږي. تاب الله فيه على قوم ويتوب فيه على قوم، د ډیرو خلکو توبه الله عزوجل په دې میاشت کې قبول کړي دي او د ډیرو خلکو توبه قبلوي، یعنی هر څوک چې الله ته رجوع وکړي الله عزوجل توبه قبلوي ورته اجر او ثواب ورکوي. همدارنګه په دغه میاشت کې یو بل چانس د مغفرت او د ثواب چې مونږ او تاسو ته الله عزوجل ښودلی هغه د عاشورا ورځې روزه نیول دي. کله چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینه منورې ته هجرت وکړ، ویلیدل چې یهودان روزه نیسي. هغه څخه پوښتنه وکړه چې تاسو ولې روزه نیسئ؟ ول په دغه ورځ الله عزوجل موسی علیه السلام ته د فرعون څخه نجات ورکړی، نو ځکه موږ د الله شکر ادا کوو روزه نیسو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته فرمایي چې نحن اولا بموسی منکم یا احق بموسی منکم، موسی ته موږ نسبت تاسو نه ډیر نږدې یو، ځکه موسی علیه السلام هم د الله په وحدانیت او موږ هم د الله په وحدانیت، هغه په خپل شریعت او موږ هم په هغه شریعت باندې یو، مګر تاسو مشرکان شوي یاست، اوس هغه دین مو پرېښودلی، موږ هغه ته تاسو په نسبت ډیر نږدې یو. نو پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم د عاشورا په ورځ روزه ونیوله او خلکو ته هم امر وکړ چې روزه ونیسي. حتی د عاشورا د ورځې روزه دینه مخکې چې د رمضان روزه فرض شي عاشورا فرض و، مګر کله چې د رمضان روزه فرض شوله عاشورا بیا سنت ته واوښته. په جاهلیت کې به هم خلکو د عاشورا ورځ روزه نیوله. بیا صحابه پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ته ویل چې یا رسول الله ته خو په هر کار کې د یهود او نصارا او د اهل کتاب مخالفت خوښوي، ځکه قبله دغه بیت المقدس طرف ته و، پیغمبر نه خوښول، الله عزوجل کعبه شریفه ته تبدیل کړ. همداسې ډیرو مسایلو کې نو دلته ولې هغه سره موافقت کوي، هغه چې په عاشورا کې روزه نیسي تام عاشورا کې روزه نیسي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې لئن بقیت الى قابل لاصومن التاسوعاء والعاشوراء، کچیر آینده کال په محرم کې زه ژوندی وم بیا به د نهمې ورځې روژه او د لسمې ورځې دوه روژې نیسو مونږ، تر څو یهودانو سره مخالفت وشي، هغوی یو ورځ روژه نیسي مونږ به دوه ورځې روژه نیسو. مګر آینده کال ته بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شوی و، دغه سنت عملی نشو، مګر مونږ تاسو ته امر هم دغه دی چې دوه ورځې روژه انسان ونیسي، یا نهم او لسم، او که نهم نشي نیولی بیا لسم او یولسم. نو هغه جنتري چې مونږ تاسو تعقیبوو اوس هم د مسجد په دروازه کې ده، د مانځه څخه وروسته هر نفر کولی شي یو دانه ځان سره واخلي، د ټول کال جنتري ده، د مانځه اوقات هم پکې نوشته دي. نو د دې جنتري مطابق آینده پنجشنبه او جمعه انشاءالله تاسوعا نهمه ورځ او لسمه ورځ ده، نو دا روژه به انشاءالله نیسو. نو د دغه روژې په اړه باندې مونږ او تاسو ته حکم همدا دی چې
دغه روژه نیول بعض علما وایي چې واجب دی، بعض وایي سنت مؤکد دی، مګر سنت مؤکد او واجب تقریبا یو حیثیت لري. بعض علما وایي چې دا مستحب دی. علی کل حال سنت عمل دی. که څوک کولی شي مریض نه وي نو کوشش دی وکړي چې روژه دې ونیسي. علما حتی تشویق کوي چې خپل ماشومان هم دغه ته وهڅوئ، ماشومانو باندې هم دا روژه ونیسئ، ځکه صحت ته هم فایده ده. بل په دغه اسلامي اعمالو باندې خپل ماشومان مونږ تاسو د طفولت څخه وروزو. باید کله چې مشران شي بیا تربیت لږ مشکل شي، د طفولت څخه باید دوی سره کار وشي. عاشورا ورځ ته ولې عاشورا وایي؟ عاشورا په عربي کې لسمې ته وایي، لسمه، یعنی په دې معنی چې په دغه ورځ باندې لس واقعات شوي دي. د عاشورا ورځ دا خبره زه بار بار کوم، امام حسین پورې کوم ربط نه لري. دا چې امام حسین رحمه الله او د هغه ملګري په دغه ورځ شهیدان شوي دي، دا د هغوی یو فضیلت چې دغه مبارک ورځ کې شهیدان شوي دي. یعنی عاشورا د امام حسین د پاره نه ده، د هغو څخه نه ده ایجاد شوی. عاشورا د آدم علیه السلام د وخت څخه شته. ټولو پیغمبرانو دغه ورځ پیژندله، په دغه ورځ کې به اکثر روژه نیوله. بیا هم مفسرین فرمایي چې په دغه ورځ کې 10 پیغمبرانو سره الله 10 کارونه کړي دي، ځکه ورته عاشورا وایي. د آدم علیه السلام توبه په دغه ورځ باندې قبوله شوې. ادریس علیه السلام اسمان ته په همدغه ورځ باندې ختلی. نوح علیه السلام په خپله کشتۍ کې چې سپورو د طوفان څخه په همدغه ورځ باندې نجات پیدا کړی. عیسی ابراهیم علیه السلام په همدغه ورځ باندې زیږېدلی دی. داود علیه السلام توبه په همدې ورځ باندې قبوله شوې. ایوب علیه السلام 18 کاله مریضۍ څخه وروسته په همدغه ورځ باندې جوړ شوی دی. موسی علیه السلام ته الله عزوجل د فرعون څخه په همدغه ورځ نجات ورکړی. عیسی علیه السلام په همدغه ورځ اسمان ته الله خېژولی دی. او یونس علیه السلام د مایي د خېټې څخه هم په همدغه ورځ نجات پیدا کړی. او ځینې روایاتو کې دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم په همدغه ورځ زیږېدلی دی، اگر چې دا خبره ثابته نه ده، خو ځینې روایاتو کې داسې شته. نو خلاصه دا چې په دغه ورځ باندې دغه 10 واقعات شوي دي، ځکه ورته عاشورا وایي. اما دا چې د امام حسین رحمه الله شهادت هم همدغه ورځ سره ثبت کړي، نو دا د هغو یو منقبه او د هغو یو فضیلت چې الله عزوجل هغو ته ورکړی. نو عاشورا د امام حسین د پاره نه ده، عاشورا د مخکې څخه و. موږ روژه هم د الله د پاره نیسو، امام حسین شهادت پورې کوم ارتباط نه لري. حال دا چې په همدغه محرم میاشت کې عمر رضی الله عنه په محراب کې شهید کیږي، د مانځه په حالت کې شهید کیږي، طعنه کیږي، وهل کیږي په توره باندې. مګر موږ تاسو مسلمانان د حضرت عمر شهادت نه څوک خبر نه دي. هغه په همدغه محرم کې وفات شهید شوی دی، د امام حسین څخه مخکې شهید شوی، مګر هغه ولې نه یادو. آیا په فضیلت کې امام حسین لرو که عمر رضی الله عنه لرو؟ حضرت عمر په دې باندې د ټولو اتفاق د مسلمانانو چې دغه مقام د امام حسین څخه لوړ دی. خلفای راشدینو مقام د نورو صحابو څخه لوړ دی، ابوبکر صدیق په ټولو صحابو کې لوړ دی. نو په دغه اساس موږ او تاسو ته اسلامي تعلیمات او لارښوونه هم دا دي چې دغه مدت 3 ورځې دی. په دې محرم کې تورې جامې اغوستل یا ځان وهل یا داسې یو خاص عجیب و غریب اعتقادات درلودل، لکه مخکې هم دې ته اشاره شوې ده چې مثلا ځینې خلک قبرونو ته ځي، په قبر باندې اوبه اچوي یا د قبر په سر شربتونه اړوي، بیا وایي دا مړي تږي دي په دغه ورځ باندې. دا اعتقادات ټول ناروا اعتقادات، د اسلام پورې کوم تړاو نه لري. موږ او تاسو د امام حسین په شهادت باندې غمژن یو، د هغه د ملګرو په شهادت باندې غمژن یو، مګر دغه عاشورا او دغه ځینې مسایل چې ځینې دوستان کوي اسلام پورې کوم تړاو نه لري. یا ځان وهل په زنځیرونو یا په چاقو یا مخ وهل یا چغې وهل یا د نور بعضې اعمالو ترسره کول. حتی د هماغه دوستانو علما دغو کتابونه خپله دا وایي چې دا زموږ په مذهب کې نشته، خو خلکو ایجاد کړي دي، خپل ځینې سیاسي مصالح پکې ننوتلي دي یا خپل هغه موجودیت ثابتول دي، خلک یې ترسره کوي. بیا ځینې زموږ او تاسو اهل سنت دوستان هم ګوري چې علم نه لري، دوی هم هماغه کارونه کوي، فکر کوي چې په دغه ورځ باید دا کار وشي. دغه د محرم میاشت داخليږي تر 10 ورځې پورې په اسلامي هیوادونو کې سینماګانې بندېږي، هغه نامناسب فلمونه بندېږي، دغه ساز و سرود محافل نه کېږي، حتی خلک ودونه نه کوي چې عبادت ده، محرم دی محرم دی. خو چې دا 10 ورځې تېرې شولې بېرته هر شی نورمال دی، هماغه شرابخوري او هماغه قماربازي او هماغه محفلونه او هماغه هر شی چې آزاد و بېرته ازادېږي. آیا دغه 10 ورځې پورې الله فقط دا بندیز یې ښودلی دی چې دا 10 ورځو کې دا کار مه کوئ نور کوئ؟ ولې دا کار نه کوئ؟ امامان شهیدان شوي دي. د دغه امامانو څخه مخکې خو نور امامان هم شهیدان شوي دي. حضرت علي خپله چې د امام حسین پلار د شهید شوی د هغه ولې نه یادوو؟ حضرت حسن شهید شوی هغه ولې نه یادوو؟ حضرت عمر شهید شوی هغه ولې نه یادوو؟ حضرت عثمان په قرآن باندې ذبح کېږي هغه ولې نه یادوو؟ آیا زموږ او تاسو اسلامي تاریخ کې یوازینی شهید امام حسین و چې هماغه یاد کړو همیشه موږ او تاسو؟ بیا آل بیت کې یوازینی شخص هماغه چې هماغه موږ او تاسو ځان دپاره د غم او مصیبت ورځ ونیسو. نور شهیدان موږ او تاسو اسلامي تاریخ کې نه لرو، ځکه موږ او تاسو ته اسلام مسلمانانو دا کار ډېر اسانه کړی دی. د غم مدت 3 ورځې دی، 3 ورځې نه وروسته غم نشته په اسلام کې.
که څوک غم د 3 ورځو څخه وروسته کوي 1415 کاله د هجرت تیر شوي اوس موږ او تاسو یو شهید پسې ځان وهو ځان وژنو تورې جامې واغوندو ډوډۍ مو کړه واویلا وکړو دا وکړو دا وکړه دا په اسلام کې ځای نه لري. نو په دغه اساس باندې اسلام موږ او تاسو ته آسان کړی دین ځان باندې باید دین سخت نه کړو. الله عز وجل موږ او تاسو ته د عمل کولو توفیق نصیب کړي.